په تېرو نږدې کلونو کې ها خارجن ها خارجي سیلانیان چې افغانستان ته د چکر او سیاحت لپاره راغلي وو د دوی څخه زیاترو خارجیانو د اسلام دین قبول کړ، خو فقط د دوی څخه د 9 تنو یادونه کوم چې دوی ولې اسلام قبول کړ، لامل یې څه و. دوی چې د افغانستان کتنه کله وکړه د افغانستان د حکومت او د خلکو څخه ډیر متاثره شو چې لامل دا و چې دومره لویه پریکړه وکړي چې خپل دین پرېږدي او د اسلام پاک سپېڅلی دین قبول کړي او په دې دین مشرف شي. په 2015 یعنې په اوسني کال کې او په 2024 کې او همدارنګه د دې څخه وړاندې کلونو کې زیاتره سیلانیان په افغانستان کې د اسلام په دین مشرف شو. خو زیاتره د افغانستان د خلکو څخه دومره متاثره شو چې اوس د ځان د افغانستان تابع ګڼي، یعنې افغانستان خپل هیواد ګڼي. راځئ مکمل جزئیات یې راسره وګورئ چې لامل یې څه و چې دوی د اسلام دین قبول کړ او د افغانستان سره یې دومره مینه ولې پیدا شوه. په ویډیو کې چې تاسو څوک وینئ تیموتي ویکس نومیده یو استرالیایي استاد و چې د طالبانو لخوا په 2014 کال کې د کابل د امریکایي پوهنتون څخه تښتول شوی و. هغه د 3 کلونو په بند کې د اسلام د تعلیماتو سره اشنا شو او وروسته یې اسلام قبول کړ. نوموړي خپل نوم جبرائیل عمر ته بدل کړ. د اسلام قبلولو دلیل دا و چې تیموتي ویکس د خپلو تجربو د طالبانو لخوا د بند پر مهال د اسلام تعلیماتو مطالعه پیل کړه او د دې دین په اړه مثبت نظرونه ترلاسه کړل. هغه د اسلام اخلاقو او د سولې او ارامۍ پیغام څخه متاثره شو، اسلام ته داخل شو. اسلام قبلولو څخه وروسته نوموړي په 2019 کال کې د یو بندي د تبادلې له لارې آزاد شو. هغه په 2022 کال کې بیا ځلې افغانستان ته راستون شو او د دې د طالبانو د بیا واکمنۍ د یوې کلیزې په مناسبت په افغانستان کې یو یادګاري مرکه ترسره کړه. خو له بده مرغه جبرائیل عمر یعنې تیموتي ویکس په 2015 کال کې یعنې په اوسني کال کې د سرطان مرض له امله وفات شو. د نوموړي خبرې د افغانستان او اسلام په اړه واورئ. همدارنګه کفري نړۍ ته څه پیغام لري په دغه ویډیو کې راسره د دغې خبرې واورئ. Brother, this is my country. دا زما هیواد دی، دا زما خلک دی او زه به د ژوند تر پایه دلته پاتې کیږم. تاسو پوهیږئ چې زه دلته ځانګړی ځای لرم. افغانان ماته تر ټولو ګران خلک دي، دوی زما کورنۍ ده، زما خلک دي، زما زړه او زما د سترګو تور دي. اسلام د برابرۍ خبره کوي او اسلامي امارات د اسلامي احکامو پیروي کوي. زه هغوی هڅوم چې راشه او په خپلو سترګو هر څه وویني او هغه دروغجن خبرونه چې کفري غربي رسنۍ له 20 او 40 کلونو راهیسې خپروي ونه مني. افغانستان ته راشه موږ ستاسو په تمه یو. دا یو بل وګړی چې افغانستان ته په 2015 کال یعنې په اوسني کال کې د امریکا هیواد څخه راله د افغانستان ته د چکر او سیاحت په خاطر چې نوموړي نوم انډریس و، خو کله چې په افغانستان کې اسلام قبول کړ نو خپل نوم یې په محمود بدل کړ. د نوموړي خبرې واورئ چې ولې او څه لامل و چې اسلام یې په افغانستان کې قبول کړ. There are two reasons. دوه دلیلونه و چې ما په افغانستان کې اسلام قبول کړ. اول د تاجکستان، ازبکستان او قرغیزستان خلکو روسي ژبه ویله او فارسي ژبه او په انګلیسي ژبه باندې هیڅوک نه پوهېدل. زه به چې جومات ته تللم او د امام سره به مې خبرې کولې هغوی نه پوهېدل چې زه څه ورته وایم. او په افغانستان کې هم چې کله په مزار شریف کې وم چا انګلیسي نه وه زده. کله چې کابل ته راغلم زما یو ملګری و، ملاقات مې ورسره وکړل. له ده څخه ډېره مننه چې ما ته یې د اسلام په اړه معلومات راکړل، ځکه چې ټوله نړۍ کې خلک فکر کوي چې اسلام یو خطرناک او قید دین دی یا تروریستي دین دی. نو کله چې ما په هند کې تحصیل کولو هلته چې مې مسلمانان لیدل نو پوه شوم چې اسلام د مینې دین دی، دا صلح دین دی. نو پوه شوم چې مسلمانان تروریست نه دي. محمود وای په لومړي ځل مې د اسلام په اړه په هند کې اورېدلی و او د خلکو سره دا نظریه وه چې اسلام یو خطرناک او تروریستي دین دی، خو اوس پوه شوم چې داسې نه ده. میرمن ماري مکماکن چې د امریکا هیواد یو وګړی ده او په افغانستان کې د مرستندویه ټولنې یوه کارکوونکې ده چې میرمن ماري په افغانستان کې د ښځو حقونو لپاره کار کوي. د پارسا بنسټ ایښودونکې هم ده. پارسا بنسټ د ښځو د اقتصادي پیاوړتیا لپاره کار کوي. نوموړي په 2014 کال کې د اسلام سپېڅلی دین قبول کړ او په 2018 کال کې د اسلام تابعیت خپل کړ، یعنی افغانستان خپل هیواد وګڼل او ځان د افغانستان پورې مربوط ګڼي. د نوموړي په وینا سره هغه وایي چې افغانستان زما هیواد دی او زه هیڅ چیرې نه ځم.
عکس کې چې تاسو څوک وینئ وانګ فیکي نومېده چې یو چینایي سوداګر تجار و چې په تیر کال په 2024 کې د بلخ ولایت کې اسلام قبول کړ. د اسلام د قبلولو دلیل دا و چې هغه د هغو کسانو څخه متاثره شو چې اسلامي اخلاق او اسلامي رویه ورسره وښودله. همدارنګه د هغې په وینا هغه وایي چې اسلام د سکون او د ارامۍ دین دی. نو دغه دلیل نه و چې وانګ فیکي د اسلام دین قبول کړ او همدارنګه نوموړی له مخکې له افغانانو سره یې ښې اړیکې درلودلې او همدارنګه د اسلام قبلولو څخه وروسته یې خپل نوم په عبدالله محمد بدل کړ. په عکس کې 4 تنه ناست په 2015 کال کې یعنې په اوسني کال کې 4 سیلانیان و چې په کندهار ولایت کې اسلام قبول کړ. د کندهار د حرقې شریفې د رئیس مولوي محمد حذیفه په وینا 2 تنه د تایلند او 2 نور د سلواکي او سلواني هیوادونو څخه وو. دوی د کندهار تاریخي سیمو او جاذبو ته د سفر پر مهال د اسلام اخلاق او میلمه پالنې څخه متاثره شول او لامل دا شو چې اسلام قبول کړي. په دغه ویډیو کې چې تاسو څوک وینئ دا د انګلستان هیواد یوه خبریاله وه چې یوان ریډلي نومېده چې په 2001 کال کې یعنې په تیرو طالبانو حکومت کې د طالبانو لخوا وتښتول شوه او د بند په جریان کې د اسلام په اړه یې مطالعه شروع کړه او هلته یې د اسلام په اړه تحقیقات وکړ. د خپلې تجربې په اساس یې په 2003 کال کې د اسلام دین قبول کړ او د طالبانو لخوا آزاده شوه. لامل دا و د اسلام د قبلولو چې هغې وویل چې اسلام د ښځو لپاره یو بشپړ دین دی او د ښځو د حقوقو لپاره یو کامل دین دی او همدارنګه د هغه غربي نظریاتو په اړه انتقادونه وکړل، د هغه کفري نظریات چې اسلامي بد نړۍ ته معرفي کړی و. د دغه انتقادونو پر ضد یې پاڅون وکړ او خلکو ته د اسلام ارزښتونه بیان کړل او خلکو ته د اسلام سپېڅلتیا او د اسلام یو حق دین ثابت کړ.